ځانګړي کتاب د تیرېدو پر مهال نعره دا شور او زوږ د خلکو د خوښۍ دی، د هغې خوښۍ چې د خپلو قربانیو په بدل کې له امریکا او د نړۍ له نورو قدرتونو خپله خپلواکي ګټلې ده. د سنبلې نهمه چې له هیواده د امریکا د نظامي حضور د پای ته رسېدو له ورځې سره برابره ده، نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په پکتیکا کې هم د دولتي چارواکو او مجاهدینو په ګډون د پکتیکا ولسونو دا ورځ له تودو ولولو سره بدرګه کړه. په غونډه کې د ادبي حماسو ترڅنګ نظامي، سپورتي او کلتوري نمایشونه هم د خلکو د خوښۍ لپاره وړاندې شو. د پکتیکا والي د غونډې ګډونوالو ته د دې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ په خپلو خبرو کې ویل چې افغان ولس ته خدای داسې خپلواکي ورکړې ده چې په انساني نړۍ کې د ډیرو کمو خلکو په نصیب رسېدلې ده. نو موږ ته اړینه ده چې دا خپلواکي په اسلامي هوډ، په ملي یووالي او د روان نظام په ملاتړ په پیړیو وساتو. والي زیاته کړه چې نورې نړۍ ته اسلامي امارت د خپلواکۍ د ګټلو یوه بیلګه ده. دنیا دې په دې برخه کې زموږ تقلید وکړي او ځانونه دې په نظامي، کلتوري، فکري او اقتصادي ډول آزاد کړي. دا ډاډ درکومه چې انشاءالله دلته به بیا مونږه د ټولې نړۍ دپاره د ازادۍ امام جوړېږو. نور امتونه به له موږ څخه انشاءالله د ازادۍ کاپي اخلي. نور امتونه به انشاءالله له موږ څخه د قربانۍ درس زده کوي. نور ملتونه به له موږ څخه انشاءالله د هوډ او د متانت او د غیرت عبرتونه اخلي. تیر کال د سنبلې په نهمه د امریکا وروستی عسکر د افغانستان له پلازمینه کابل څخه ووت او په افغانستان کې د امریکا جمع ناټو 100 کلن نظامي حضور په شکستي ډول داسې مات شو چې تر ننه د ګردې نړۍ تر ملامتۍ لاندې راغلی دی.